یوصل او شپږ دیرشم نمبر مکتوب د مولا محمد صدیق بدخشی رحمه الله تا دا مکتوب هم لیکره. امام ربانی رحمه الله په دې مکتوب کې هم منع کړی دا د تصویف او د تاخیر په تحصیل د مطلوب حقیقی کې. مطلوب حقیقی د دې ټول مسلمانانو هغه خپل رب دی او د خپل رب رضا ده چې په هغې کې ترېنه تاخیر ونشي. یوصل و دیرشم نمبر مکتوب امام ربانی رحمه الله دا لیکلی دی حاجی خضر افغان رحمه الله. دی مکتوب کې امام ربانی رحمه الله دی مسئلے باندې بحث کړی چې د مونځ ادا کول په ښه طریقه باندې پکار دي. څومره سړی مونځ کې ډېره خواریو کې، قیام کې، رکوع کې، سجده کې، نو دومره به الله تعالی د کمال مرتبه حاصلول ورته اسانه کړي. په مراتبو کې نهایت النهایا مرتبه حاصلول دا په مونځ باندې موقوفه ده. څومره چې مونځ ښه کوې دومره به درته کمال الله تعالی حاصلوي. یوصل اته دیرشم نمبر مکتوب امام ربانی رحمه الله دا شیخ بهاء الدین سرهندی رحمه الله ته لیکلی. دې مکتوب کې امام ربانی رحمه الله بیان د دې کوي چې دنیا یو بیکار شی دی. د دې بدی بیان کړی ده او ځان ساتل د صحبت ته ارباب د دنیا نه دې دوه مسلو باندې بحث کړی. یوصل یو کم څلوېښتم نمبر مکتوب امام ربانی رحمه الله دا جعفر بیگ نهالی رحمه الله ته لیکلی. په دې مکتوب کې امام ربانی رحمه الله فرمای کومه ډله چې هغوی سره دولت د باطن نشته او هغوی طعن لګوي په اهل الله د الله تعالی په نیکانو بندګانو، د دغسې بیکارو خلکو نه ځان ساتل پکار. پکار دا دی چې عام اهل سلوک اهل تصوف داسې خلکو سره تعلق ونه ساتي او د دوی سره چې کینی بیا به د دوی رنګ په دوی باندې غالب شي. یوصل او څلوېښتم نمبر مکتوب امام ربانی رحمه الله ملا محمد معصوم کابلی رحمه الله ته لیکلی دی. په دې مکتوب کې امام ربانی رحمه الله فرمای چې رنج او محنت کش کول برداشت کول دا د لوازمو د محبت نه دي. څوک چې د محبت دعوی کوي دی به تکلیف برداشت کوي، دی به محنت برداشت کوي، بیا به د دا دعوه دا رښتینې کېږي چې زما محبت دی.